ادمن طرف ته راځو بلنه ورکوو سقیب ندان صاحب ته چې موږ سره خپل کلام شریک کړي ښاغلی سقیب ندان صاحب ودره موز خو په دې موبایل کې په یوه کې خو موږ ته نه زده د یو غزل دی دا به درته ارشاد که نه وي دوه به وي نو خیر دی ډېر د خلک خو د خلکو قتل عام کوي لګیا دي د خلک خو د خلکو قتل عام کوي لګیا دي ظلمونه په معصومو ګام په ګام کوي ډېر ښه مننه چې په ځان باندې پوهېږي نه نشه دي که د ولې د دوی ورځې ژوندون له بس حرام کوي لګیا دي ډېر ښه بیا په ځان باندې پوهېږي نه نشه دي که د ولې د دوی ورځې ژوندون له بس حرام کوي لګیا دي ډېر ښه چې دا بعضې شاعران خدای کو په کوم لورې روان دي تنقید ګورې د کلي په امام کوي لګیا دي ډېر مننه دا بعضې شاعران خدای کو په کوم لورې روان دي تنقید ګورې د کلي په امام کوي لګیا دي ډېر ښه زینب صلاح الدین او فرشتې نه یې ژوند واخیست زینب صلاح الدین او فرشتې نه یې ژوند واخیست حملې په انسانیت باندې مدام کوي لګیا دي ډېر ښه د خلک د مظلوم غږ اورېدو لا تیار نه دي د خلک زورورو ته سلام کوي لګیا دي ډېر ښه د خلک د مظلوم غږ اورېدو لا تیار نه دي د خلک زورورو ته سلام کوي لګیا دي نادانه دا د ستا کیسه نه اوري نه مني د تبر ګزارونه په انجام کوي لګیا دي ډېر ښه د یو بل زوړ غزل دی دا نسه شریک سړی لکه دروند بار چې د غره سر ته رسوي مین چې کله ځان د وصال لمر ته رسوي چې ډېره بېوسي ده د سینګار خبرې مه کوه د یو جوړه جامې به مې اختر ته رسوي ډېر ښه چې ډېره بېوسي ده د سینګار خبرې مه کوه د یو جوړه جامې به مې اختر ته رسوي چې که یم د لیونو په شان روان په تورو غرو کې قسمت به مې د خپل هدف منظر ته رسوي ډېر ښه د ژمي اوږده شپه ده شوګیره ده او به زه یم منم د انتظار به مې سحر ته رسوي چې خواږه خواږه یادونه د نادانه مې په زړه کې د ما به د دیدن پسې ګودر ته رسوي ډېر ښه ډېر ښه